په موخه ټاکلو کې تر ټولو لویه تېروتنه څه ده؟ ډېر کله موږ خپلو موخو ته یا خپلو هدفونو ته نه رسیږو. علت یې څه دی؟ یو علت یې دا دی چې موږ د اوسني حالت څخه چې په هغه کې قرار لرو د هغې څخه هیڅ معلومات نه لرو. غواړو له A ټکي څخه B ټکي ته ځان ورسوو. B ټکي څخه موږ معلومات لرو چې کوم ښار دی، کوم ځای دی او څه غواړو لاسته راوړو. خو له A ټکي څخه چې په هغه کې اوس موږ موقعیت لرو د هغې څخه هیڅ معلومات نه لرو. د بیلګې په توګه تاسو غواړئ یوه ښار ته سفر وکړئ. هغه ښار تاسو ته معلوم ده چې چېرته غواړئ تاسو لاړ شئ. خو په هغه ځای کې چې اوس تاسو روان یئ نه پوهېږئ چې څومره کیلومتره لاره هغه ځای ته پاتې ده او په کوم ځای کې فعلا تاسو یئ. نه کومه لوحه شته او نه بل څوک تاسو ته معلومات درکوي. نو هر کله چې تاسو کومه موخه ټاکئ، خپل هدف ټاکئ، د هغې څخه مخکې تاسو هغه د A ټکی چې په هغه کې تاسو شتون لرئ هغه وارزوئ. څومره امکانات تاسو لرئ، څومره سرچینې تاسو لرئ، آیا واقعا دغه موخه مهمه ده چې تاسو یې لاسته راوړئ؟ تاسو په ژوند کې څومره تغییرات راولي او آیا اړینه ده هم د اوس تاسو په هغه باندې کار وکړئ؟ نو تر ټولو مهمه دا ده چې د اوسني حالت څخه تاسو ځان خبر کړئ تر څو تاسو وغواړئ چې هغه ایډیال حالت ته ځان ورسوئ. کله چې تاسو ځان خبر کړئ چې فعلا په کوم حالت کې یئ، وروسته له هغې څخه داسې یو سیستم جوړ کړئ چې تاسو د اوسني حالت څخه هغه حالت ته ورسوي چې تاسو موخه ده.